بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خويندو مسلمانانو، تاسو ته بیا په نوې ویډیو باندې حاضر یم. الله دې دا حاضري زمونږ او تاسو د ګناهونو د معافی سبب وګرځي. الله دې زمونږ او تاسو د مالونو جانونو د هر څه حفاظت وکړي. کله نننۍ وظیفه زه تاسو ته د دې په باره کې ښیم چې چانه اکثر خلک داسې هغوی نه غلا وشي او کله داسې د ماشوم د کوره بېدرکه شي، ورک شي، یا یې څوک غلا کړي او بیا په هغه ماشوم باندې قسمه قسم هغه مور او پلار ته مصایب رارسي، کله د پیسو او کله نور داسې مصایب پریشانانې راځي. نو که چا نه هم مال ورک شي یا ماشوم زوی بېدرکه او هغه پته نه لګي، ماشوم بېدرکه شي د هغه پته نه لګي، نو دا لوی مصایب دي. الله دې ته موږ او تاسو محفوظ وساتي. خو که چاته هم داسې مصیبت راغلی یا راشي، نو دا وظیفه یاد ساتئ چې څوک الخالقو دا د الله په نومونو کې اسم صفتی دی، یو نوم دی، او چې د دې نوم وظیفه تاسو یعنی 15,000 ځله 5,000 کرته 15,000 پیرې دا وظیفه تاسو وکئ. اول او آخر کې درود شریف ووایئ. انشاءالله که د چا نه مال ورک شوی هغه مال به واپس راځي، او که د چا نه ماشوم هم ورک شوی نو هغه به الله د ده لاس ته راولي. نو پکار دا ده چې موږ او تاسو دا وظیفه نورو انسانانو ملګرو ته هم شیر کړو، ځکه چې ډېر ملګري داسې هغه داسې پریشانو کې مبتلا وي، نو چې دغه پریشانۍ حل الله په خپل نوم سره راوباسي. الله دې موږ او تاسو داسې پریشانو نه محفوظ وساتي. الله دې د عمل توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم.